یو حدیث رسول الله دی اوږد حدیث دی یو نکته ترې نه راخلم. رسول الله د ټولو صحابه کرامو حالات بیان کړل. بیګا مې ابوبکر صدیق صاحب داسې ولید، عمر فاروق، عثمان، علي رضی الله تعالی عنهم اجمعین، دا صحابه ټول بیان کړل. اخیره کې چپ شو، غلی شو. عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنه دی ناستو، نو رسول الله وفرمیل چې عبدالرحمنه ته مې بیګا په خپلو ملګرو کې ورک کړی وي. ما انتظار کولو چې صحابه مې ټول لاله او عبدالرحمن ابن عوف نشته دی. ما سره یره پیدا شوه چې هسې نه چې ته هلاک شوی یې. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه فرمایي ناست دی خاموش چپ، و چې ګورم عبدالرحمن بن عوف را روان دی او خوله خوله دی، ټول بدن یې خوله دی او دا خولې ترې نه لاندې څڅېږي. عبدالرحمن ابن عوف صاحب وفرمیل یا رسول الله څه خبره ده چې زه د دې خپلو ملګرو نه دومره وروستو پاتې شوی یم؟ چېرته د اسلام په چوکاټ کې ګوره د خپلو ملګرو نه وروستو پاتې نه شئ، د دین په چوکاټ کې د خپلو دوستانو ملګرو نه وروستو پاتې نه شئ. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه تپوس وکړو یا رسول الله څه وجه وه؟ وایي ما تپوس وکړو تا نه ای عبدالرحمن څنګه وروستو پاتې وي؟ وایي تا ویل چې مال مې ډېر و، الله رب العالمین په پولیس رات ودرولی ومه او د یوې یوې پیسې حساب یې را سره کولو. عبدالرحمنه دا دې څنګه ګټلې ده او دا دې څنګه لګولې ده؟ دا ډېر سخت حساب دی. ګورې دا د الله حساب دی. ای امت مسلمه هیئت راشي او دفتر ته دی 3-4 ورځې خو خوب نه درځي چې شابې حسابونه را جمع کې چې هیئت را روان دی او هیئت هم ګوره ډېر اعلی اوچت هیئت دی چې معافي نشته. چېرته ګورې نواقص را ونوځي، نقصانات را ونوځي، ځکه یو ذلت خو مې دا دی چې د اقتدار نه به مې لرې کړي او خلکو له به مې مخامخ کړي، محکمې او قضا او څارنوالۍ ته مې مخامخ کړي چې دا هغه سړی دی چې حکومت ورباندې اعتماد کړی، لیکن دی د حکومت سره هم خیانت وکړو، د بیت المال سره هم خیانت وکړو، د الله او د رسول سره هم خیانت کړی دی. دا سړی تاسو وګورئ. که چېرته زه ستاسې مخې له ودرولی شم چې دا مولوي صاحب موږ ته دومره بیانات کول او دومره صفایي به یې بیانوله، خو نن پکې دا خیانت ثابت شو، آیا زه به تاسو سره سترګې ولګوم؟ نو د خپلې صفایي دپاره به څومره خواري کې ټوله شپه به ناستې او جمعواري به کې، بیا چې الله رب العالمین درنه په لږ ساعت کې د 80 کالو حساب اخلي نو دا به ډېر ګران وي که نه؟ او تا پروس کالې چې څه خوړلي دي یاد کې هم نه دي، 2 کاله مخکې هم چې څه خوړلي او څه هم ګټلي او لګولي هم دي هغه یاد کې نه دي، خو د رب العالمین نه ګوره نه د یاده وځي او نه ترې نه ورکېږي. رسول الله صلی الله ورته وفرمیل چې تا سره الله حساب کولو د ټول مال. عبدالرحمن صاحب وجړل یا رسول الله بیګا مې د مصر نه 100 اوښان راغلي دي، قافله ده او لا خلاصه شوې نه ده. دا 100 اوښان سره د دې ټول مال د مدینې منورې په غریبانو باندې تقسیم کا، خو چې ما د قیامت په ورځ د دې خپلو ملګرو نه الله وروستو پاتې نه کړي. رسول الله وفرمیل عبدالرحمن صاحب ګټه دې وکړله، هغه 100 اوښان یې راوستل سره د بارونو د مدینې منورې په غریبانو باندې تقسیم کړل. چې مړ کېږي مال ځان نه پرېږده، وروستو خو حلال ګوره چې حرام مال در نه پاتې نه شي.